په پیل کې د خبرونو سرټکي د بهرنیو چارو وزارت لخوا په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافر احضارول، په چین کې د ازبکستان له سفیر سره د اسلامي امارت سفیر مولوي بلال کریمي لیدنه او د جدي د شپږمې په مناسبت د افغانستان اسلامي امارت پیغام. د پاک الله په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د جدي یا مرغومي شپږمه نیټه ده. زه صادق فروتاني یم. د هم بشپړ خبرونه. بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت شارج دافر احضار کړ او د پکتیکا برمل ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان پوځي الوتکو د بمبارۍ له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستاني پوځ دغه توری غندل سوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه سوي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت و. د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقصول او د ملکیان شهیدانول د ځانګړو پاکستاني کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ رامنځته کولو هڅه ده. په یاد اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت چې د زبرځواکونو پر خلاف د هیواد د دفاع لپاره د اوږدې مبارزې مخینه لري، په هیڅ صورت ورته د هیواد د حریم نقض د منلو نه دی او هیواد د خپلواکۍ او حریم څخه د دفاع لپاره په ټینګ عزم چمتو دی. یو بل خبر د چین څخه. چین کې د اسلامي امارت لوی سفیر مولوي بلال کریمي د یاد هیواد لپاره د ازبکستان له سفیر فرهود ارزیف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر لا پراختیا خبرې کړي. د کتنه کې ښاغلي کریمي د بشري مرستو په نړیوالو فورمونو کې د افغانستان په اړه د ازبکستان حمایوي دریځ ستایلی او د اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا هیله یې ښودلې ده. دغه راز چین کې د ازبکستان سفیر ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کابل پوهنتون د 1403 کال د محصلینو په فراغت غونډه کې ویلي چې د هیواد تحصیلي نظام د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې کار کوي او د کوم لوري تر تاثیر لاندې نه دی راغلی. سیاسي مرستیال زیاته کړې اسلامي امارت د افغانانو د دفاع په برخه کې ځنډ نه کوي او نه هم افغان حکومت د کوم لوري فرمایشونو ته غاړه ایږدي. دغه راز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د پرانیستلو هرکلی وکړ او یادونه یې وکړه چې اسلامي امارت په خپله خاوره کې وسلوالو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په یو بل خبر کې عدلیې وزارت وایي چې د راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د امتیازونو او اسانتیاو د تنظیم طرز العمل د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله لخوا له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپور سو. د یاد وزارت په وینا دا طرز العمل په یوه مقدمه، 3 بابونو، 4 فصلونو او 10 مادو کې تدوین سوی او موخه یې راستنېدونکو افغان صنعتکارانو، سوداګرو او پانګوالو لپاره د لازمو اسانتیاو او امتیازونو برابرول دي. په دې طرز العمل کې راستنېدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته په وړتیا توګه د ځمکې ویش، د 5 کلونو لپاره مالیې معافیت، د ګمرکي محصول معافیت او ګڼ نور امتیازات ورکړل سوي دي. او په پای کې د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د جدي شپږمې د سرو لښکرو د یرغل 45مې کلیزې په مناسبت یوه اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د جدي پر شپږم د شوروي اتحاد یرغل غندي او پر وړاندې د افغانانو په جهاد او سرښندنو ویاړي. یاد اعلامیه کې راغلی چې د سرو لښکرو پر وړاندې د افغانانو جهاد راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې همیشه باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لاره کې د خپلو اسلافو لاره تعقیب او د هر ډول تیري او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. له نن څخه 45 کاله وړاندې د مرغومي په 6مه نیټه پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ چې د افغانانو له سختې مبارزې او سرښندنو وروسته 10 کلن نیواک له ماتې سره مخ او د افغانستان پرېښودو ته اړ سول. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اروج بیلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.